قدرمنو د پښتنو ورورګلوي ولې خرابه ده؟ یو ورور په بل ورور باندې اعتماد ولې نه کوي؟ دا ورورګلوي ولې بې بروسې ده؟ بدرنګه ده، بدخونده ده. وجوهات یې څه دي؟ وجه یې دا ده موږ یو څو رواجونه ډېر بدرنګې او ډېر خطرناکه دي. هغه ده چې کله ورور مړ سي ورېنداره ورور ته پاتېږي، یعنې که ورور مړ سو لیور له ورېندارې سره واده کوي، او دا ډېر خطرناک عمل دی. دا پښتون ورور په دې لالچ چې د مفاد پرسته دی، دی په زړه کې دا وایي کله کله چې کور ته ورننوځي چې ورور مړ سي، چې لالا مړ سي، له ښځې سره یې زه واده کولی شوایم. زه خو دا وایم چې ورېنداره خور د لور ده، بلکې نه خور ده نه لور ده، وچه کلکه مور ده. د دې د لاسه موږ څو وارې نمک خوړلی دی. ورېندارې ته باید موږ د مور په سترګه وګورو، او چې تر مور یې څوک کمه بولي هغه به پښتون نه وي، هغه به انسان نه وي. باید پښتانه له ورېندار سره واده ونه کړي. د ده ضمیره څنګه مني چې د ده ورېنداره یي، د ورور ښځه یې وي، ورور یې مړ سي او ماښام دی خونې ته ورننوځي ورسره پرېوځي. زه غلطه خبره کوم؟ یا نو دا څنګه عمل ده؟ دا بد کار نه ده؟ دا بد کار ده، دا ولا نمکارامي ده. غونه دي په یوه سبب چې کې نمکارامي ده. تا خو صحیح دي، تا خبره صحیح ده. ته وایې چې دا ورور مړ سي، دا اولادونه یتیمان سي، نو دا که دی وایي دغه ورېنداره بل ځای واده وکړي دغه اولادونه ورکېږي. بس پلار سي مړ سي، دا ورونه راولا دا زامن یې راولاړ سي، دا مور نه کړي خرڅه. خو سر ته سره رسېدلي نو پوه شو. باید ما ګوره پلار مړ سي، ځوانان نه دي، ګوره پلار مړ سي، زمن راولاړ سي، مور خرڅه کړي. چې مور خرڅوي بې موره ژوند کوي، یو پښتون چې بې موره ژوند کوي مور خرڅه کړي، نو ورېنداره خو چې ده ورېنداره خو بیا دا رقم نه ده لکه مور. یعنې پښتون د خپل مفاد لپاره مور خرڅه کړي، مور واده کړي، په کال کې یو وارې نه ویني. اصلي د موږ رواجونه ډېر خراب له غولو ډک دی که نه؟ ډک دی، بالکل. موږ دا ووایو چې دا مور ته څرنګه خرڅوي، په کوم اساس یې خرڅوي، څه وجه تاسو نه وګوله خو نه پسرلی کېږي. زه دې اوس هم 1500 کوره تورولم. نو په ټول ملک کې 1500 کوره څه؟ نو زه به درته وایم ګوره ته اب ته نه ده تالات ته یې وچه مچه غول واچو، ټول مردار شو که نه شو؟ بالکل. ته وایي وچه مچه غول واچو درځئ وچکړو. یو تالاب ده یو مثال نو قدرمنو عزیزانو، دا ډېر غلط کار ده. ته چې له ورېندار سره واده کوې، بیا د ورېندارې خونې ته ورځې او بیا ورسره پرېوځې. ورېنداره مور ده، ورېنداره خور ده، ورېنداره چې د لور ده. دا هغه رواجونه چې موږ ختم کړو. اوس ګوره چې ورېندار ته موږ د مور په سترګه وګورو، او ورور مړ سي، ورېنداره کونډه سي، بیا د خور د مور په سترګه ورته وګورو، موږ والله که خراب سو. دغه لالچ نه دی، دغه لالچ چې زموږ په دماغ کې ګرځي چې یار د ورېندار سره هم واده کېږي، بس هلته نیت خراب سي، کشکې لالا مړ سوی وای، بس نو ورېنداره به راپاته سوی. په دغه دا ورورګلوي مرداره سي. ماښام ته پرېوځې ورور هم ژوندی وي، ورېندارې په باره کې د تا دغسې نیت خراب سي چې دا لالا مړ سوی وای، لالا خو نه د پالتو سړی ده، دا ورېنداره به ماته پاته سوی. راځئ موږ واده وکړو. واده ده، موږ خو ضمیر لرو. موږ دا واده کوو چې ورېنداره زموږ مور ده، خور ده، لور م ده، د دې د لاس نمک مه خوړلی ده. په ټوله زندګي به موږ له ورېندارې سره واده نه وکړو. چیرې خدای دې مکه اوس ورېنداره کونډه سي، ورور مړ سي، الله دې زموږ ورور نه وژني. موږ به د یوې خور، د یوې مور، د یوې لور په حیثیت ساتو. موږ به د مور په سترګه نیسو، واده به نه ورسره کوو. موږ خو راوتلي واک ته لمر ته ناست یو او ویټامین ډي اخلو.